دا نوې جوړې شوې ودانۍ د لغمان مرکز اړوند سیمو کې دي چې د ځینو چارې بشپړې او پر ځینو کار روان دی. د ولایت ویاند سرحدي ځواک وایي د ختیځ نورو ولایتونو په پرتله په لغمان کې د بیارغونې پروژې زیاتې او دا بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دې وروستیو څو میاشتو کې د ولایتي ادارې په هلو ځلو باندې دلته په ډېر زیات شمېر د لویو او وړو پروژو چې شاوخوا 52 پروژې کېږي دا مهال د هغې چارې روانې دي چې په دغه 52 پروژو باندې شاوخوا 1400 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ډېری بېروزګاره خلکو ته پکې د کار زمینه برابر. د لغمان اوسیدونکي هم د بیارغونې د روان بهیر نه خوښ دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي احمد ضیا وایي د آبادۍ او پراختیا له پلوه اوس پخوانی لغمان نه دی، دلته ډیر کار شوی. تیر لغمان چې موږ واړه په دې لغمان کې رالوی شو هغه وخت دې سره پرتله کو داسې فکر موږ نه کوو چې موږ په لغمان کې دومره آبادي او دومره ترقي په دې لږ وخت کې رامنځته شي. په تیر وختونو کې هم ډیر آبادي شوی، ډیر کار شوی ده په دغه نوي دولت پر راتګ سره، خو سږکال ډیره توجه شوی. د لغمان د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې پر 52 لویو او وړو پروژو کار روان دی چې مهمې پروژې د بادپخ او مهترلام عمومي سړک، په مرکز مهترلام کې حلقوي سړک، د لغمان ولایتي روغتون، د عمرزیو سړک، د شهیدانو پل او د سراج تاریخي کلا رغونه شامل دي.